سلامونه او نیکې هیلې د شمشاد 2 بجې خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. پیل د څو مهمه خبرونو په سر ټکو. اوس هم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټرونو چاودنه شوې. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وویل چاودنه نن له غرمې وروسته د دامان ولسوالۍ اړوند علیزیو کلي کې شوې ده. علیزیو کلی د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر هغې ساحې ته نږدې دی چې د بهرنیو ځواکونو یو لوی کمپ هم پکې موجود دی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی او یا هم د مرګ ژوبلې اوښتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو او طالبانو هم څه نه دي ویلي. پر بهرنیو ځواکونو دا چاودنه داسې مهال کیږي چې طالبان او امریکایي لوري له یو بل سره د سولې هوکړې د زر لاسلیک خبر ورکوي. ټاکل شوي چې نن د ورځې په وروستیو کې یا هم د سبا ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوې معتبرې سرچینې شمشاد ته وویل چې ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوي او پایلې اعلانوي. ټاکنو کمیسیون دغه سرچینه وایي چې د پایلو اعلان لپاره یې ټولې قانوني چارې بشپړې کړي دي. ټاکنو کمیسیون تازه د ځینو ولایتونو د تفتیش چارې هم سرته رسولي. د ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو ته افغان ولس اوږد انتظار وویست چې بالاخره ټاکنو کمیسیون یې نن یا سبا د پایلو اعلان ژمنه وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا سر له اوسه د پایلو له اعلان سره مخالفت ښودلی. د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان شوی و. د تاوتریخوالي د راکمېدو پر سر شوې هوکړه به راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د ارګویان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي کمولو څخه موخه دا ده چې د سولې خبرو اترو نورو پړاوونو ته لار هواره شي. صدیقي همداراز وویل د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی به له ټولو اقشارو نمایندګي کوي او حدود صلاحیتونه ورته حکومت ټاکلي دي. که د سولې لپاره ترلاسه شوې موقع له لاسه ووته هیڅ افغان به مو ونه بخي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټوني ګوتریش د افغان سولې د ملاتړ په اړه وویل دا مهمه ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه تر اخري حده هڅه وکړي چې سوله په یو واقعیت بدله شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې له ټینګښت وروسته د په افغانستان کې پانګونه وکړي څو د پرمختګ او د کډوالو بیرته راګرځېدو لپاره زمینه برابره شي. طالبان او امریکایان د هوکړې د لاسلیک او د جګړې د کمښت لپاره نږدې ورځو کې اعلامیې نشروي. د طالبانو د سیاسي دفتر یوه غړي ویلي دي مذاکرات پای ته رسېدلي او له بین الافغاني خبرو مخکې به د دوی 15,000 بندیان آزاد شي. د هوکړې د لاسلیک لپاره به شاوخوا 30 هیوادونه او سازمانونه د ناظر او ضمانت کوونکو رول ولوبوي. امریکایي او طالب مذاکراتي پلاو له اوږدو او ستړو خبرو وروسته د هوکړې موافقه د تاریخي سند په توګه چمتو کړې ده. د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل، اوربند، بین الافغاني خبرې او د طالبانو له اړخه له نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول د مسودې محوري موضوعات دي. طالبان او امریکایان ټول اصلي او فرعي موضوعات وروستي کړي او یوازې د هوکړې د عملي لاسلیک لپاره د غونډې جوړېدو او د اعلامیو نشرولو ته ګامونه ورلنډوي. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي عبدالسلام حنفي ویلي مذاکرات پای ته رسېدلي او د هوکړې د لاسلیک لپاره چمتووالی روان دی. حنفي زیاتوي د امریکا او طالبانو تر تفاهم وروسته به د بین الافغاني لومړۍ ناستې ځای معلوم شي او د 15,000 طالب بندیانو خلاصون شرط دی. کله د افغانستان اسلامي امارت 15,000 بندیانو خلاصېدلو پروسه کامیابی سره ترسره سي هغوی نه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. البته ځای په رابطه تر اوسه تصمیم نیول سوی نه دی. کله موږ دغه مرحلې ته ورسېږو بیا هغې نه وروسته به تصمیم نیسو. د سولې خبرو څارونکي وایي هر څه به د هوکړې په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي شي. د هوکړې د لاسلیک لپاره دوحه غوره شوې او لږ تر لږه 25 هیوادونه او سازمانونه د ناظرینو او ضمانت کوونکو په توګه برخه واخلي. البته کوشش به کیږي چې څومره ډیر امکان ولري د دغه تړون د ناظرینو په ډول زیات نه زیات هیوادونه او ملکونه دغه تاریخي معاهدې شاهدان اوسیږي. اوس دواړه لوري منتظر دي چې اعلامیې خپرې کړي. طالب لوری لومړیتوب ورکوي چې اول امریکایي لوری اعلامیه ورکړي او د دغه د تاوتریخوالي د کموالي د پړاو اعلان وکړي
هغې پسې به متعاقب زر طالبان هم اعلامیه ورکوي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو تر اوسه د پلاوي جوړښت او د اشخاصو نومونه نه دي روښانه کړي. عبدالله وایي طالبان و امریکایانو ته اړینه ده چې خپل ژمنې عملی کړي. هر قدمی که برای کاهش خشونت برداشته میشه و او کمک میکنه و زمینه ساز میشه برای شروع مذاکرات بین الافغانی و یک قدم مثبت است. البته باز به هر دو طرف لازم است که در اون مدت مراعات کنن اما چیزی که روی از او بحث صورت گرفته و انشالله که شروع یک فصل جدید در افغانستان باشه، اما پایان کار نیست، یک آغاز است که یا آغاز استقبال میکنیم و حمایت میکنیم. د جګړې د کمښت موده به د روانې فبرورۍ له 22 پیل او په 29 به هوکړه لاسلیک شي. تر اوسه هیڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا ځل د هوکړې د خنډ سبب شي. طالب قمندانان وایي تر اوسه یې د جګړې د کمولو په اړه کوم فرمان نه دی ترلاسه کړی. امریکایي رسنۍ واشنګټن ټایمز لیکلي سره له دې چې طالبانو د فبرورۍ له 22 د تاوتریخوالي د کمولو اعلان کړی دی، خو په تازه پیښو کې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. سرچینې د طالب قمندانانو له قوله لیکلي تر اوسه یې د جګړې د کمولو او یا درولو په اړه کوم فرمان نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. ټاکل شوې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک پر مهال تاوتریخوالی کم کړل شي. پرون د طالبانو د قطر دفتر غړو وویل چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار روان دی څو د سولې هوکړې لاسلیک ته مناسبه فضا رامنځته شي. د کندهار امنیه قمندان د موازی حکومت غوښتونکو پر وړاندې غبرګون ښودلی. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د یو شمېر سیاسیونو هغه غوښتنه پردۍ ده چې د موازی حکومت د رامنځته کولو په اړه یې کړې. تورن جنرال تادین خان لیکلي چې د موازی حکومت غوښتنه د افغانستان د تجزیې په معنا ده او هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده. هغه ویلي چې موازی حکومت د طالبانو غوښتنه هم ده او څوک چې دا غوښتنه لري له طالبانو سره دې یوځای سي، خو په یو وخت کې یې ستونزه ورحل کړي او تادین خان دا نه دی ویلي چې له طالبانو سره یوځای د سیاسیونو ستونزه څنګه ورحل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو ګواښ کړی که ټاکنې د ولسمشر غني په ګټه اعلان شي نو دوی به له اجرایه رئیس عبدالله سره موازي یا جلا حکومت جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي دریځ یې واضح دی او که د ټاکنو پایلې رڼې نه وي نه یې مني. جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او جنبش ګوندونو خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل شي د عبدالله په مشرۍ به موازي حکومت اعلان کړي. ټاکنو کمیسیون بیا ډاډ ښودلی چې هیڅ ډول فشارونو ته نه تسلیمیږي او د قانون په چوکاټ کې خپله پریکړه اعلانوي. د ملي امنیت شورا مخکینی سلاکار بیا اوسني وضعیت کې د موازي حکومت اعلان د زغم وړ نه بولي. د ولسمشریزو ټاکنو 2 سیال ټیمونه چې اوس بري او ماتې ته ساعتونه شمیري وروستۍ پایلو له اعلان وړاندې د ثبات او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی، خو دولت جوړونکی ټیم بیا غلی دی. داسې ښکاري چې ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان بیا له جنجال سره مخ دی. د ثبات او همپالنې ملاتړو 3 سیاسي ډلو چې کریم خلیلي، صلاح الدین رباني او جنرال دوستم مشري کوي په جلا پیغامونو کې خبرداری ورکړی کله ټاکنو کمیسیون د دوی د غوښتنو سره سم پایله اعلان نه کړي نو د عبدالله په مشرۍ به د یو بل حکومت اعلان وکړي. دلته د حکومت اجرایی مشر دی خبرداری ته قوت ورکړ چې د رڼو ټاکنو پرته د پایلو اعلان نه مني. تیم ثبات همگرایی تصمیم خود گرفته و تصمیم بسیار واضح و روشن که فقط نتیجه مشروع انتخابات بر ما قابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه که در او مشروعیت نباشه و شفافیت نباشه برای ما قابل قبول نیست. این مسئله سران تیم هم رهبری تیم هم موضع خود گفتن و موضع ما هم خارج از این چیزی نیست. دا خبرداری د 2014 کال جنجالي پړاو ته ورته دی چې د پایلو د نه منلو پر سر عبدالله ګواښ وکړ چې خپل حکومت اعلانوي، خو وروسته د نړیوال فشار په پایله کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. هغه نامتجانس جوړښت چې ولسمشر غني پکې خپله 15 کلنه دوره په جنجالونو تیره کړه. د ملي امنیت شورا مخکینی سلاکار بیا په اوسني وضعیت کې د موازي حکومت اعلانول د زغم وړ نه بولي او د پایلو منلو باندې ټینګار لري. نو اوس چې دوی انتخابات کړي دي اوس د دوی مسؤلیت دی چې دا انتخابات هر څومره رایه چې وه په صداقت سره و نتیجې ته ورسوي، قانون رعایت کړي، درغلي پکې ونه کړي. دا اوله مسله. دویمه مسله، هر دغسې یو تحدید چې
دا نظام نه منو بل موازي حکومت جوړو دا د منلو وړ نه دی. موږ یوه لاره لرو چې په اتفاق سره به ژوند کوو، دا نظام به ساتو. بیا افغانستان داخلي جګړو ته وړل او دوه رقمه حکومت جوړول دا نه د افغانستان د خلکو د منلو وړ دی، نه د دنیا د منلو وړ دی. بنان زموږ سیاسیون باید د دغسې خبرو څخه مخنیوی وکړي او په د دواړو مسلو باندې تاکید کوو. د خبردارۍ او ګواښونو پخوانۍ تجربه داره چې عبدالله په حکومت کې لویه برخه واخیسته. د ملي یووالي حکومت له دوه مشرانو جوړ شو او ټاکنو ګټونکی او بایلونکی نه درلود. له حکومت جلا سیاسي ډلې بیا د سولې وروسته حکومت ته انتظار کاږي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. نوم به فرق کوي، کېدای شي موقت ورته ووایي، کېدای شي سرپرست ورته ووایي، کېدای شي د ملي وحدت حکومت ورته ووایي، هر بل نوم کې کېدای شي د سولې حکومت ورته ووایي. نوم به فرق کوي مګر نظام په ځای، مګر حکومت یې برغولی دی. د دې برغولي تغییر چې دی دا حتمي دی، مګر کېدای شي چې همدغه برغولی دوام پیدا کړي په یو بل شکل باندې، کېدای شي چې یو څه زیات پکې تغییرات راشي، مګر هغه د سولې ایجابات او د مذاکراتو په نتیجه کې ده چې هغه د افغانستان خلک د ملي یووالي په نوم حکومت ښه خاطره نه لري او بیا ښایي داسې یو حکومت ته زړه ښه نه کړي چې یوازې جنجالونه او خپلمنځي ناندرۍ پکې روانې وي او د دوی ژوند پکې پر مخ زوړ روان وي. ښه راغلاست. نن ورځ مې بحث مو هم ځانګړی کړی افغان کډوالو ته ده چې د افغان کډوالو حقونه په میشتو هیوادونو کې مراعاتېږي او که نه، او آیا له افغان کډوالو نه د سیاسي حضور په توګه هم کار اخیستل کېږي او که نه. په سټډیو کې راسره عزت الله پیژان د پوهنتون استاد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کور ودان. پیژان صاحب، پاکستان ته د افغان کډوالو ته د ځای ورکولو احسان کوي، خو آیا د افغان کډوالو حضور هلته پاکستان ته ګټه رسوي او که افغانانو ته؟ زه فکر کوم د افغانستان خلک چې په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان په شمول چې په ګڼ شمېر سره هلته میشته دي، هغوی د یو ضرورت پر اساس باندې، د یو اړتیا پر اساس باندې، د یو مجبوریت پر اساس باندې هلته مهاجر سوي دي. خو دا د دې معنا نه لري چې د دوی د دغه مجبوریت څخه باید کوربه هیوادونه منفي استفاده وکړي او داسې وګڼي چې دا د دوی د ټولنې د اوږو بار دي. موږ ته دا څرګنده ده چې هغه کسان چې خصوصا په پاکستان کې اوسي، دوی د پاکستان د اقتصادي رشد په برخه کې، د اقتصادي ودې په برخه کې، د ټولنیز جوړښت په برخه کې پر ټولو باندې مثبت تاثیر کړی دی او دوی د اقتصاد هغه چرخه چې د اقتصاد هغه عربه چې ده هغه یې تیزه کړې ده. نو که حکومتونه دا ادعا کوي چې دوی د پاکستان یا د بل اړوند هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی یا دلته زموږ د اوږو بار دی، فکر کوم دا سیاسي موخه لري او دوی غواړي چې په دغه توګه باندې د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړي تر څو هغه سیاسي اهداف چې دوی په افغانستان کې لري هغو ته ورسیږي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. د افغانستان خلک چې په هر ځای کې میشت شوي دي، د اړوند هیواد اصول او قوانین یې مراعات کړي دي. 100% کې خو به نه وي، په خلکو کې فرق شته، اما تر ډېره پورې که موږ وګورو د نورو هیوادونو په پرتله دوی نه په ترهګریزو پیښو کې تر اوسه پورې داسې ډېر شواهد موجود دي چې لاس لري، نه په ناامنیو کې. دوی خپل هغه ورځنی ژوند د قانوني او اصولي چوکاټونو په داخل کې مخ ته بیایي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي. زما هیله دا ده چې داسې ورځ راسي چې موږ وکولی سو دا توانایي پیدا کو او دا ظرفیت پیدا کو چې ټول هغه مهاجر او کډوال چې په نورو هیوادونو کې میشت دي او دوی نن او سبا دا هیله لري چې افغانستان ته راسي، په افغانستان کې امن راسي، په افغانستان کې سوله راسي، دوی د یو باعزته ژوندانه د پیل لپاره په خپل هیواد کې میشت دي او دغه ظرفیت چې موږ د هیواد څخه بهر لرو بېرته راسو په کور دننه کې د دوی څخه استفاده وکړو او لکه څنګه چې نور ګاونډي هیوادونو کې دوی د اقتصادي ودې په برخه کې دوی مرسته کوي، دغه مرسته او دغه ظرفیت په خپل هیواد کې استفاده وسی او موږ باید
د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ولرو چې دا ظرفیت پیدا کړي او هغه لازم شرایط چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې د دوی څخه هیله کیږي هغه ورته مساعد کړي او په افغانستان کې دننه د دوی څخه مثبت استفاده وکړي. پیژان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده چې افغان کډوال په میشتو هیوادونو کې چې دي د چا د اوګور بار نه دي او په کنفرانس کې همداسې سرور دانش هم دې خبرې ته اشاره درلوده چې افغان کډوال د چا د اوګور بار نه دي او بله دا چې ویلي و چې باید کوم هیواد د افغان کډوالو نه له سیاسي ګټه پورته نه کړي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان څومره له افغان کډوالو نه سیاسي ګټه پورته کړي؟ زه فکر کوم د پاکستان حکومت له بده مرغه په بېلابېلو وختونو کې خصوصا په حساس شرایطو کې دوی د دغو مهاجرو د میشتېدو څخه دوی د یو سیاسي مخ په توګه باندې کار اخلي او کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې شي، کله چې په افغانستان کې د ودې او پرمختګ خبرې تودې شي او کله چې په افغانستان کې د رشد او د امن د راتلو خبرې تودې شي، دوی د دغو مهاجرو څخه موږ په وار وار سره شواهد لرو چې دوی په یوه نامه او بل نامه باندې استفاده کوي او د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته داسې په غیر مستقیم توګه ورپوهوي چې که تاسې زموږ سره یوې هوکړې ته ونه رسېږي هغه د پردې تر شا هغه غوښتنې چې هغه تر ډېره پورې غیر مشروع غوښتنې دي او د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي هغو ته لبیک ونه وایاست، موږ به دغه مهاجر په زوره د هېواد څخه وباسو او کله چې په زوره د هېواد څخه وایستل سي او هغه مجبوره چې په افغانستان کې میشت سي، دا په دغه وخت کې به د پاکستان د افغانستان حکومت خپله دغه نه لري، وړتیا نه لري چې د هغو مدیریت وکړي، د هغو ته هغه لازم شرایط برابر کړي، نو دا به طبعا پر امنیت باندې پر اقتصادي وده باندې منفي تاثیر وکړي. او زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت په دغه برخه کې لازم تدابیر ونیسي. له نیکه مرغه اوس داسې نښانې موجودې دي چې د افغانستان حکومت په دې باندې پوه سوی دی او د سولې هغه اووه ماده ییزه طرحه چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې وړاندې کړې ده په هغه کې د مهاجرینو راستنېدل هم یو باس دی او نورې طرحې او نور قوانین چې د سولې په برخه کې موږ کله وینو هغو کې هم دغه باس ته یو ځانګړې توجه سوې ده او هیله ده چې دغه توجه نور هم زیاته سي او هغه مهاجر چې خصوصا په پاکستان او ایران کې دي چې د دواړه هېوادونه د دوی څخه د سیاسي فشار په توګه باندې وخت په وخت باندې کار اخلي، دغه په خپله خوښه باندې نه په اجبار سره د یو پلان او برنامې له مخې او د یو نړیوال پرنسپ پر بنسټ باندې د نړیوالو ادارو پر د نظارت پر بنسټ باندې او د هغو تر نظارت لاندې په تدریجي ډول افغانستان ته راستانه سي او دغه بهانه چې دوی لري او د فشار په توګه باندې دوی څخه کار اخلي، د فشار د وسیلې په توګه باندې دوی څخه کار اخلي، دا پر دوی باندې ودرېږي تر څو یو موږ د دغه ظرفیت څخه چې د هېواد څخه بهر لرو په خپل هېواد کې استفاده وکړو او له بله پلوه د پاکستان حکومت یا د بل هر هېواد حکومت چې د دې څخه سیاسي ګټه پورته کوي هغه بهانه ودرېږي او موږ دغه لانجه بالاخره موږ مجبور یو چې پای ته ورسوو. پیژان صاحب، هغه افغانان چې په نورو هېوادونو کې میشت دي، په ځانګړې توګه په پاکستان کې چې میشت دي، څومره د کډوالۍ له حقونو څخه برخمن دي؟ تر ډیره پورې زه فکر کوم دوی هغه حقونه چې لازم دي او هغه نړیوال پرنسپونه ایجابوي هغه د دوی دپاره نه دي مساعد او دوی په ډیر بد او ناوړه حالت کې ژوند کوي په کمپونو کې. ما پرون د میډیا د لارې د یو افغان مهاجر خبرې واورېدلې چې 40 کاله مخکې پاکستان ته د مهاجر شوي وو د مجبوریت پر اساس باندې او هغه غوښتنې چې د افغانستان د حکومت څخه درلودلې زه فکر کوم دا د ټولو مهاجرینو غوښتنې وي او دا د ټولو مهاجرینو د یو استاذ په توګه موږ یو مثال ګرځولی سو چې
هلته د دوی ژوند څومره د کړاوونو او د ستونزو څخه ډک دي او دلته د بل خوا که دوی په زور او په اجباري توګه راوایستل سي دلته به کوم مشکلات ورته پیښ سي نو دوی د میچینې د دوو پلونو ترمنځ راغلي دي هلته هم ضروري دي او که دا حالت مدیریت نه سي زه فکر کوم په دواړو حالاتو کې به دوی زیان وویني زه هیله کوم چې د افغانستان حکومت تر کوم ځای چې اوس توجه کړې ده په دې وروستیو کې دا توجه زیاته سوې ده دا نور هم زیاته کړي او د یو پلان او برنامې د مخې دوی په تدریجي ډول بیرته خپل هېواد ته راستنوي. پیژان صاحب د کډوالې نړیوالې ادارې غوښتنه پخوا هم او تل همدا وه چې افغانان نه باید په زوره باندې خپلو هېوادونو ته ستانه شي نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان به اوس دا مراعات کړي؟ پاکستان که موږ تېرو مثالو ته وګورو دوی په زور باندې د مهاجرو د ایستلو خبره کوي خو زه فکر کوم نړیوالې ادارې پر دوی باندې غیر مستقیم او مستقیم فشار راوړي چې دا کار ونه کړي او له نیکه مرغه د کډوالۍ نړیواله اداره په دغه برخه کې ډېره فعاله ده او همیشه کله چې دوی داسې یو ناوړه اقدام ته تابع نیسي یا اعلانوي نو هغوی فشار پر راوړي او دوی انتقاد پر کوي چې د نړیوالو اصولو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د مخې دوی نشي کولی چې هیڅ هېواد نه یوازې پاکستان بل هیڅ هېواد نشي کولی چې بې له کومه موجه دلیله په دومره غټ شمېر سره مهاجر په زور سره د یو هېواد څخه وباسي ځکه د نړیوال بشري حقونو د قانون نه مخې هر څوک حق لري چې په هر وخت کې په هر شرایطو کې په هر ځای کې میشت شي دا انساني بشري حقونه دي او دا څوک د پښو لاندې کوي هغه د نړیوالو اصولو او د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړاوی کوي او د هغو سرو کرښو چې قانون ته ټاکلي دي دغه څخه پښه اړوي. پیژان صاحب ولې بیا هم ګڼ شمېر افغانان په پاکستان کې میشتي حال دا چې هغلته تاسې وویل چې د ژوند هم له ستونزو سره مخ ده او له ډېر کړاوونو سره مخ ده او بل دا چې د پاکستان له حکومت نه دا ګواښونه هم کېږي چې دوی به په زوره باندې ستانه شي خپلو هېوادو ته څه فکر کوئ چې بیا هم دوی هغلته میشتي او خپلو هېوادو ته نه راستنېږي؟ دلته هم موږ باید داسې ونه وایو چې هر څه سم دي ما مخکې یادونه وکړه چې که دلته کوم پلان او کوم منظم پروګرام د دوی د راستنېدو لپاره نه وي دا ډېره مشکله ده نه یوازې د افغانستان د حکومت لپاره بلکې د هر حکومت لپاره به دا ډېر مشکله وي چې په دومره غټ شمېر سره چې تر 5 میلیونه مهاجر اوس میشتي په پاکستان کې هغه په یو ځلې په غیر منظم ډول دوی قبول کړي. یعنې افغان حکومت اوس چمتوالی نه لري د افغان تر اوسه پورې چمتوالی نه لري خو د چمتوالي نیت لري او دوی چې د سولې خبره کار کوي عموما په نړۍ کې چې کله موږ د سولې خبره کوو په هغه کې یو عمده برخه د سولې په پروګرامونو کې دا وي چې هغه د اړوند هېواد وګړي چې بهر میشتي یا په داخل کې بې ځای سوي دي مثلا د یو ولایت څخه بل ولایت ته د هغو د تنظیم دپاره د هغو د بیا میشتېدنې دپاره باید حکومت مکلف دی چې چمتووالی ونیسي او هغه اسانتیاوې او هغه لازمي سرچینې او منابع چې دوی ته ضرورت یې هغه ورته برابر کړي لکه د څښاک پاکې اوبه مثلا خواړه سرپناه د هغو لپاره کلینیکونه او شفاخانې او همداشان د هغو لپاره د تعلیم او د تربیې مرکزونه باید مخکې د مخکې جوړي او که اوس موږ دا په داسې یو سربداله حالت کې او د پلان او برنامې پرته دوی راولو دا فکر کوم دا به یو بل ناورین انساني ناورین په افغانستان کې رامنځته شي چې دا چمتوالی د افغان کډوالو دپاره ونیسي په راتلونکو وختو په نږدې راتلونکي کې زه فکر کوم ډېر امکان نه لري خو په یو کال موده کې مثلا د کال په د 2 کال په موده کې زه فکر کوم د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دغه چالش او دغه چلنج څخه په بریالي توګه تیر سي او په دې شرط که دوی یو صحیح هغه برنامه او پلان چې لري هغه عملي کړي او هغه سرچینې او هغه منابع چې د دې لپاره د عملي کېدو لپاره مهمې دي هغه د دوی په لاس کې زه فکر کوم دوی به وکولی شي خو په یو ځلي توګه دا امکان نه لري. پیژان صاحب را به شو دې رابطې ته چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هڅې روانې دي چې د پاکستان حکومت سره اړیکې ورغول شي خو ولې دا اړیکې له تر اوسه نه دي رغول شوي او دا وضعیت عادي حالت ته نه ده راغلی آیا پاکستان نه غېړي کوي که افغان حکومت نه غواړي چې دا اړیکې له پاکستان سره ورغول شي؟ د پاکستان تر ټولو ستر مشکل په افغانستان کې دا دی چې دوی غواړي چې
په افغانستان کې د غیر ډیپلوماټیکو او غیر اصولي لارې د یو ګاونډي هیواد په توګه باندې خپل اهداف ته ورسیږي او دوی تر ټولو ستر وسیله چې دوی څخه استفاده کوي هغه طالبان دي او دوی طالبان ته هلته ځای ورکړی دی د طالبانو پناه ځایونو او د طالبان د مشرانو د تصمیم نیونې مرکزونه او د طالبانو د روزنې د ترهګریزو فعالیتونو د روزنې مرکزونه هلته دي. دوی د دغه وسیلې څخه د ترهګرۍ د وسیلې څخه چې هغه د طالبان په توسط باندې دي پلي کوي دا څخه د افغانستان په وړاندې استفاده کوي او دا د افغانستان د حکومت لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه ده او د افغانستان حکومت په وار سره ویلي دي که تاسې د نورو ګاونډي هیوادونو په توګه باندې غواړي چې د یو ښه ګاونډي هیواد په څیر باندې د افغانستان ترڅنګ پاتې سي باید د ډیپلوماټیکو او د اصولي لارو رامخته سي او هغه غوښتنې چې مشروع غوښتنې دي او قانوني غوښتنې دي او اصولي غوښتنې دي هغه ته موږ لبیک وایو خو دا معقوله او اصولي لار نه ده چې تاسې د ترهګریزو فعالیتونو او د مخربو فعالیتونو د لارې غواړي په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسوي. پریشان صاحب کله سیاسي برخه نه راتیر شو په اقتصادي برخه کې پاکستان د افغان کډوالو نه څومره ګټه پورته کړې د هغوی کاروبار د هغوی سوداګري پانګونه او داسې نورې برخې که په لنډو کې راته وایي څومره ګټه پاکستان ترېنه پورته کړې؟ پاکستان ډېره ګټه پورته کړې ده ځکه چې د پاکستان لپاره چې دا یو هر څوک چې کاروبار کوي هلته عادي مثلا شخصي کاروبار هم کوي د پاکستان تر ټولو غوره او وړوکی مثال به زه تاسو ته وایم چې هغه دوی د پاکستان حکومت ته مالیه ورکوي که مثلا هر فرد په فرض کړي چې مثلا 15,000 کلدار په میاشت کې مالیه ورکړي دا په 15 میلیونه کې تاسو ضرب کړي دا ډېرې پیسې دي او دوی هلته نه تور کاروبار کوي او نه غیر قانوني کاروبار کوي دوی هغه کاروبارونه کوي چې هغه اصولي دي او پر اصولو باندې ولاړ دي د پاکستان د حکومت لپاره د اقتصادي ودې په برخه کې دوی ډېره ګټه رسولې ده او د هغو اقتصاد ته ګواښ نه بلکې یو مثبت فایده ده. ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې خپرونې ته راغلی. اوس هم یوه لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته. خراغلاس اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې نن به پایلې اعلان شي. د دې په تړاو به وروستي جزئیات زبي ظاهر زموږ همکار له موږ سره شریک کړي. ظاهر صاحب که زما غږ اورئ نو دا راته وایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ ظاهر صاحب زما غږ لرئ؟ ډیره زیاته مننه. سلام سونیا، تاسو ته قدرمن لیدونکو سلام وړاندې کوم. ټاکنو کمیسیون د شکایتونو کمیسیون هغه پریکړې چې ورته راغلې وې یوه اونۍ وړاندې هغه ټولې تطبیق کړي دي. د که څه د جنجالي 300,000 رایو بیا شمېرنه وه د هغو ځانګړی تفتیش و دغه کارونه ټول خلاص کړي. د دغه کمیسیون عملیاتي برخې یعنې دارالانشا د دغو خپلو ټولو چارو مکمل ریپورټ د کمیشنرانو بورډ ته چې د کمیسیون رهبري د هغې ته وړاندې کړی دی. د وروستیو پایلو اعلان لپاره هغوی هم سره توافق ته رسېدلي دي او ټاکل شوي چې څو شېبې وروسته په همدې ځای کې د کمیسیون رهبري راسي او د ولسمشریزو د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو وروستي نتایج اعلان کړي. کومې سرچینې چې دلته موږ ورسره په اړیکه کې وو شمشاد په کمیسیون کې ویلې دوی ویلي چې په نتایجو کې ډېر زیات تغییر نه دی راغلی لکه څنګه چې ابتدایي نتایج وي ابتدایي پایلې وي په همغه شان به ډېر لږ زیات تغییرات سره یا زیاتې یا کمې په همغه اساس به وروستۍ پایلې هم اعلان شي. ظاهر څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ویلي و چې نن باید وروستۍ پایلې اعلان شي نو څه فکر کوئ یا دا ممکنه ده چې نن به وروستۍ پایلې اعلان شي؟ کوم کمیشنرانو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی ویلي چې زموږ کارونه پای ته رسېدلي دي. د دارالانشا لوري د کاري ریپورټ ور رسېدلی دی. ریپورټ کې هم څه ستونزه موجوده نه ده. دوی امکان لري چې وایي نن تر بېګا یې ویلي چې موږ پایلې اعلانوو. له هغې وروسته موږ ته خبر راغی څو شېبې وروسته په 3 بجو کې به دوی دلته یوه خبري غونډه ولري د دغو وروستیو نتایجو په تړاو. دوی وایي ډېر په ډاګه نه وایي چې په دغه غونډه کې به دوی نتایج وروستي اعلان کړي خو وایي چې موږ معلومات ورکوو دا هم او د رای فیصدي به معلوموي. دا خپله د نتایجو اعلان دی نو لیدونکي دا انتظار وسي څو شېبې وروسته همدلته د خبري کنفرانس لارې به ټاکنو کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د ولس هغه اوږد انتظار چې د تېرو 6 میاشتو راهیسې کوي د ټاکنو پایلو ته هغه به په ډاګه کړي.
ظاهر اوس چې پایلې اعلانېږي نو له نړیوالو هم احزاب راغلي احزاب شته او که نه؟ دلته تر دې مهاله په ټاکنو کمیسیون کې هیڅ داسې نه سیاسي ګوندونو استازي شته او نه هم د ټاکنو پر ټاکنو د څار بنسټونو او نه هم د نمایندانو بلکې یوازې رسنۍ دي او ټاکنو کمیسیون کې چمتووالی نیول شوی دی له هر پلوه. نو تر اوسه دغو تاسو کوم نومونه واخلئ د احزابو سیاسي ګوندونو او همداراز د څار بنسټونو او د نمایندانو استازي نه تر سترګو کېږي. ظاهر د سیاسي احزابو فشارونه څنګه آیا تر سترګو کېږي؟ سیاسي احزابو فشارونه هم شتون لري او که نه؟ د سیاسي فشارونو په تړاو باندې ټاکنو کمیسیون وایي سیاسي فشار هر ډول سیاسي فشار تر اوسه خو دوی باندې نشته. که هر ډول سیاسي فشار هم په دوی راشي دوی به سیاسي فشار تسلیم نشي او د ټاکنو د قانون د لوایحو او طرز العملونو پر اساس به خپلې چارې پر مخ بیایي چې وروستۍ کړنه هم د ټاکنو وروستیو پایلو یا نتایجو اعلان دی. دوی موږ د قانون پر اساس مخکې ځو. سیاسي فشارونه او سیاسي مسئلې دوی وایي د ټاکنو کمیسیون رئیس یې ماته ویلي چې دوی پورې هېڅ اړه نه لري. دوی تخنیکي خل دي او دوی به دغه پروسه له قانون سره سم او بې پلو او بې پرې توګه پر مخ بوځي. ډېره زیاته مننه زبي تاسو نه. زبي ظاهر د شمشاد خبریالو د ټاکنو په تړاو وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم د خبرونو دوام ته راګرځو. د هرات ولایت کشکر رباطک سنگي ولایت کې د طالبانو یو مهم قمندان د خپل کورنۍ غړو سره هوایي برید کې وژل شوی. دغه ولسوالۍ کې یوې معتبره امنیتي سرچینې له شمشاد سره خبرو کې وویل برید تېره شپه شوراربه سیمه کې شوی چې پر مهال د طالبانو یو تن قمندان ملا احمد د هغه دوه ورونه او د کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. ویل کېږي د طالبانو دغه قمندان یوې بلې سیمې ته د فاتحې مراسمو ته روان و چې هوایي ځواکونو په نښه کړ. د کشکر رباطک سنگي ولسوال لال محمد عمرزي د قمندان ملا احمد او د هغه د ملګرو د وژل کېدو پخلی کړی خو د هغه د کورنۍ د غړو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. مالیې وزارت له آغا خان بنسټ سره د بدخشان لپاره یو نوي میګاواټه برېښنا برابرولو د 641 میلیونه ډالرو تړون لاسلیک کړ. د مالیې وزارت له لورې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دا پروژه په 220 کیلو ولټه برېښنا د لیږد ظرفیت لري او ټول ولایت ته به یې مزي وغځېږي. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي ویلي حکومت به له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره په ګډه له داخلي سرچینو څخه د برېښنا د تولید او د انرژۍ برخه کې د ځان بساینې لپاره کار ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي د دغې پروژې تړون د 13 کلونو لپاره دی چې په لومړۍ ربع کې به یې 50 سلنه او په دویمه ربع کې به یې د بدخشان 100 سلنه وګړي له برېښنا برخمن شي. افغانستان ته د سولې او ثبات راوستل خورا جنجالي پروسه ده. پخوانی امریکایي جنرال جیک کین ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک سره سره بیا هم د افغانستان سوله یوه جنجالي او له خنډونو ډکه پروسه ده. د جیک کین په خبره د زندانیانو خوشي کول د بهرنیو ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او بین الافغاني خبرې پیلول دا هر څه په 2 ورځو یا 10 ورځو کې ممکن نه دي او دا مسایل د سولې هڅې جنجالي کولی شي. کین ویلي که امریکا او طالبان هوکړې ته هم ورسیږي خو بیا هم له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې ښایي اوږدې او جنجالي شي چې په دې موده کې به جګړې شدیدې شي. هغه د خطرناکو احتمالي وړاندیزونو ترڅنګ دا هیله هم ښودلې چې بین الافغاني خبرې ژر پایلې ته ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي. پاکستان یو ځل بیا ډاډ ښودلی چې د افغان سولې پروسه کې همکاري کوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان چې د کډوالو نړیوال کنفرانس کې یې اسلام آباد کې خبرې کولې چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغانستان سره د سولې پروسه کې همکاري زیاته شوې. هغه ډاډ ښودلی چې اوس د ملکي او پوځي سکتورونو پالیسي یوه ده او په دې خوښ دی چې د سولې پروسه بریالی شي. د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش چې دې غونډه کې ګډون کړی و له پاکستان وغوښتل چې خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو 40 کلن عمر نړیوال کنفرانس کې د افغانانو او افغانستان په وضعیت باندې ویناوالو خبرې کړي. د پاکستان لومړي وزیر په خپلو خبرو کې ډاډ ښودلی چې افغان سوله یې په ګټه ده او په دې برخه کې هر ډول همکاري چې له توانه پوره وي کړې او کوي. موږ په افغانستان کې سولې ته اړتیا لرو. سوله بیکاري له منځه وړي. د جګړې سره کارونه نه پیدا کیږي. موږ سولې ته اړتیا لرو. تاسو ته ډاډ درکوم دا د پاکستان په ګټه نه ده چې هلته جګړه روانه وي. له تېر یو نیم کال راهیسې کله چې زما حکومت راغلی موږ هر څه چې مو له لاسه راغلي افغانستان کې مو د سولې لپاره کړي دي. خو افغان حکومت بیا په دې باور دی چې که پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یونیسي ستونزمنه ده چې جګړه پای ته ورسیږي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان له همکارۍ پرته د سولې پروسه ستونزمنه یادوي. په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او ترهګري پیاوړې کړې ده. که طالبان د خپلو پناهګاو او ځالو ترڅنګ له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې همداسې وساتي که اوربند هم وشي تلپاتې سوله نشي راتلی. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي. خو د پاکستان لومړي وزیر د سرور دانش د خبرو په ځواب کې ویلي چې نږدې 3 میلیونه افغانانو په کورونو کې عملیات نشي کولی چې معلوم کړي څوک ورانکاره دي او یا ټول افغانستان ته په زور ولیږي. دا ډېر اړین دی چې افغانستان کې ستونزې حل شي او کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه وخت موږ کولی شو چې مسؤلیت واخلو. که کوم څوک له پاکستانه تحرکات ولري خو لا هم دا امکان نه لري ځکه دلته 2.1 میلیونه افغان کډوال شته دي که څه هم موږ اغزن تار غځولی او بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد هم د دې غونډې ویناوالو او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د خپل رول ثابت کړي او امریکا غواړي چې پاکستان او افغانستان په ګډه کار وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 2 وسلوال ووژل شوه. تېره شپه د ملي اردو ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د میوند ولسوالۍ اړوند جره خشک سیمه کې نښته شوې ده. د 215 اتلقلو اردو قمندانۍ ویاند خواجه یحیی علوي وایي دغه نښته کې د ملا هارون د ډلې اړوند 2 وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د علوي په خبره د ملي اردو ځواکونو تر یادې نښتې وروسته 6 ماینونه هم له منځه وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت شپږو ولسوالیو لویې لارې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د مرکز فیروزکو سره تړل شوي دي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي شهرک، تولک، ساغر، تیوره، پسابند او دولینه هغه ولسوالۍ دي چې هلته سیمه ییز طالبان اجازه نه ورکوي ترڅو بیان بند پاک او لویې لارې خلاصې شي. نوموړی وایي د لارو بندېدو له امله د یادو ولسوالیو خلک د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ شوي. خطیبي وویل د واورو ورېدو له امله د دغه ولسوالیو ترمنځ هم لویې لارې پرې شوي او اوسیدونکي یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې د خوراکي موادو او درملو پر مخ یې لارې تړلي څه نه دي ویلي. د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې 2 داعش وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د ملي امنیت 03 قطعې له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیات تېره شپه ځانګړو ځواکونو د کونړ نرنګ ولسوالۍ باډیل درې او وچناوو سیمه کې کړي دي. سرچینې لیکلي عملیاتو کې 1 میل کلاشینکوف، 1 میل شل ډزی، 1 میل مارکو او یو شمېر نور پوځي وسایل نیول شوي دي. 5 ولایتونو کې د نشهیي توکو د پلور او قاچاق په تړاو 6 تنه نیول شوي. کورنیو چارو وزارت لیکلي دغه کسان یې کاپیسا، بادغیس، خوست، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د 100 بیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. له یادو کسانو څخه د 2 کیلوګرامه چرسو د ضبط سربیره یو شمېر نور نشهیي توکي د تریاکو، هیروینو او ښیښه له ډوله له 1 میل کلاشینکوف سره یوځای د ملي پولیسو لاسته ورغلي دي. سرچینې لیکلي د دې کسانو نسبتي دوسیې د لا زیاتو څېړنو لپاره اړونده بنسټونو ته سپارل شوي دي. پکتیا، سرپل، کاپیسا، هرات او فاریاب کې له 14 ماین چاودنو مخنیوی شوی. کورنیو چارو وزارت لیکلي تر ټولو زیات 28 کړۍ ماینونه د پکتیا سید کرم ولسوالۍ کې کشف او له منځه وړل شوي دي. د سرچینې په لیکنه د سرپل په مرکز او سیاد ولسوالۍ کې 3 کړۍ، د کاپیسا مرکز محمود راخي کې 3، د هرات ادرسکن ولسوالۍ کې 1 کړۍ او د فاریاب قیصر ولسوالۍ کې 1 کړۍ ماین کشف او له منځه وړل شوي دي.
د افغان کډوالو قربانه هیوادونه باید له کډوالو د سیاسي فشار په توګه ګټه پورته نه کړي. د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغان کډوالو د 4 لسیزې کډوالۍ د پوره کېدو په مناسبت نړیوال کنفرانس کې ویلي باید له افغان کډوالو د سیاسي فشار په توګه ګټه پورته نشي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې نشي. سرور دانش ویلي د افغان کډوالو بیرته راستنېدل باید د ځانګړي مهالویش پر اساس او د هغوی په خوښه وي نه په زور. دانش ویلي افغان کډوال په هیڅ هیواد کې د چا د اوږو بار نه دي بلکې خپله یې کار کړی او خپلې اړتیاوې یې خپله پوره کړي دي. دانش هم ویلي چې ډېر افغان کډوال د پوهې کسب او کار او پانګې خاوندان دي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل د هر څه په قانوني توګه خپل هیواد ته انتقال کړي. هغه له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې باید خپله ونډه په ځانګړې توګه راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې برخه کې پیاوړې او پراخه کړي. له افغانستان د شاوخوا 4,000 امریکایي سرتیرو کمول به پر وضعیت هیڅ ډول اغیز ونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د جګړې ختمولو لپاره د دوی موضوعګیري فرصت برابر کړ چې طالبان د تاوتریخوالي د کچې راټیټول ومني. تیر ماښام اشرف غني د قل اردوګانو قمندانانو سره په ناسته کې ویلي افغان حکومت د ګواښونو او ظرفیتونو په قوي درک سره له دغه فرصته ګټه پورته کوي چې جګړه ختمه شي. هغه د قل اردوګانو قمندانانو ته په خطاب کې ویلي د سولې لپاره برابر شوی فرصت ستاسې د مبارزو اتلولیو او وړتیاوو پایله ده او په ډاډ سره یې ویلي چې افغان سرتیري د ګواښونو د مدیریت ظرفیت لري. ولسمشر غني ویلي د افغان سرتیرو د تمویل او ملاتړ برخه کې د وسلي شریک په توګه د ناټو سازمان او نړیوالې ټولنې ژمنه پر ځای ده. د پاکستان او افغانستان خاورې باید یو بل پر ضد ونه کارول شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې د پرمختګ لپاره په خپلو کې خو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د ده په وینا امریکا غواړي چې د افغانستان او پاکستان خاوره د یو بل پر ضد ونه کارول شي بلکې برعکس له یو بل سره ښې اړیکې وپالي. نوموړي له طالبانو سره د خبرو په اړه هم ویلي چې مسله د سولې او هوکړې لاسلیک ته رسېدلې ده. د خلیلزاد په وینا هیله لري چې ژر تر ژره د دغه هوکړې لاسلیک د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د پیل سبب شي. ناپېژانده وسلوالو د هرات د انجیل ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې رئیس په ډزو وواژه. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي وسلوالو د لومړۍ محکمې رئیس قاضي عبدالرحیم تیر ماسخوتن مهال د هرات ښار په شیدایي سیمه کې وواژه. د عبدالاحد ولیزاده په خبره قاضي عبدالرحیم له جومات څخه کور ته پر لار و چې د ناپېژانده وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو. بریدګر په تیښته بریالی شوی خو په اړه یې د پولیسو څېړنې روانې دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د حکومت مذاکراتي ټیم له اصولو او روښانه کړنلارې سره مذاکرې ته ورشي. ولسمشر محمد اشرف غني له یو شمېر والیانو سره په کتنه کې ویلي د مذاکراتي ټیم اغېزمنتوب ګډون او د صلاحیت حدود هم دي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام به یې تعیین کړي. اشرف غني ویلي د سولې مالکیت او رهبري د افغان حکومت په لاس ده او په وینا یې مذاکراتو کې به پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو بنسټي حقونه په پام کې ونیسي. ولسمشر غني ویلي دوی د سولې خبرې ملي کړي او خلکو ته د سولې معنا دا ده چې تاوتریخوالی په بشپړه توګه ختم او ثبات روښانه تعریف ولري. له والیانو سره په لیدنه کې ولسمشر ډاډ څرګند کړی چې د مونیخ کنفرانس کې ورسره نړیوالې ټولنې او نورو متحدینو د ملاتړ ډاډ ورکړی. والیانو یادونه کړې چې دا ځل د مذاکراتي ټیم کوچنی خو ملي ارزښتونو ته ژمن وي او دوی به هم هڅه وکړي چې د ټولنې ټول اقشار د سولې بهیر او جمهوریت څخه د دفاع لپاره راټول او همغږي کړي. ټاکنو کمیسیون به د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې ډېر ژر اعلان کړي. د ټاکنو کمیسیون ټول تخنیکي کارونه پای ته رسېدلي او مکمل ریپورټ به د وروستیو نتایجو د اعلان لپاره د کمشنرانو بورډ ته وړاندې کړي. د کمیسیون مشره وایي د رایو د ځانګړي تفتیش او بیا شمېرنې پر مهال د نوماندانو ترڅنګ د ټولو بنسټونو څارونکو حضور درلود. حوالم نورستانۍ ډاډه دی چې هیڅ ډول سیاسي فشار به د دوی پر کارونو اغیز ونه لري.
دوبۍ کې افغان کډوال افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. هغه کډوال چې په دوبۍ ښار کې په بېلابېلو کارونو او مزدوریو بوخت دي په وطن کې له بې روزګارۍ او ناامنۍ شکایت لري او ژمنه یې کړې چې که سوله راشي او کارونه زیات شي هیواد ته به ستانه شي. د دوبۍ مسافر وایي دوبۍ کې د کاري فرصت او ژوند له پلوه وضعیت ډېر ښه دی خو خپل هیواد او خپله خاوره کې ژوند تر هر څه غوره دی. دوبۍ چې د رنګونو او رڼاګانو ښار دی خو د یو کډوال لپاره پکې هغه خوند او رنګ نشته او نه د هغوی ټاټوبی او خاوره کیدی شي. په دوبۍ کې د میشتو افغان کډوالو یوازینۍ هیله دا ده چې افغانستان کې سوله راشي او هغوی د دوبۍ پر ځای په خپلو سیمو کې آرام ژوند وکړي. داسې کډوال شته چې له 100 کلونو زیاته موده یې هلته تېره کړې خو اوس هم دا ارمان لري چې هیواد ته ستانه شي او په سوله ییز چاپېریال کې واوسېږي. انشاءالله ولې نه دا هیله لرو چې افغانستان کې امن راشي او سوله راشي. نو موږ غواړو چې خپل ملک او هغه کې چې دی خپل ملک ته لاړ شو خپل ملک کې کاروبار پیل کړو. کېدای شي زموږ له پانګې چې نور خلک استفاده واخلي. خدای دې وکړي زموږ په وطن کې اول امن راشي او جګړې ورکړي. دغه کډوال چې په دوبۍ کې په سختو کارونو بوخت دي له کلونو راهیسې له خپلو کورنیو هم لرې دي او ډېره هیله لري چې له خپلو کورنیو سره یوځای شي. هغوی وایي دلته ژوند آرام دی او تر ډېره پکې د هغوی حقوق خوندي دي. په دوی کې داسې کډوال هم شته چې بیرته هیواد ته د ستنېدو هیله یې پرېښي او وایي هېڅ اراده نه لري چې افغانستان ته ولاړ شي. زمونږ دپاره خو ماشاءالله همدا دی ښه دی. سهولت دی راته دغه دی راته پکې ښه زندګي ده دلته. اخوا دغه کډوالو په تېر کې له افغان قونسلګرۍ ډېرې ګیلې درلودې چې د ویزې او پاسپورت ورکړې په برخه کې کارونه ډېر ځنډېدل خو اوس دغه کارونه تر ډېره اسان شوي او ژر ورته ویزې او پاسپورتونه ورکول کیږي. د پکتیکا په 8 ولسوالیو کې سلګونه خیالي ښوونکي شته او له کلونو راهیسې تنخواوې شخصي جیبونو ته ځي. ولایتي شورا او د پکتیکا اوسیدونکي وایي پر ډیورنډ کرښه پرتو دغه 8 ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي فعال نه دي خو پیسې یې اخیستل کیږي. د پکتیکا پوهنې ریاست هم خیالي ښوونکي مني او د مخنیوي لپاره یې بایومټریک پیل کړی دی. د پکتیکا ولایتي شورا وایي چې پر ډیورنډ کرښه پرتو 8 ولسوالیو کې ډېری ښوونځي فعال نه دي او له کلونو راهیسې د خیالي ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د پکتیکا ولایتي شورا مشر بختیار همت تاییدوي چې برمل وزخوا وړممې تروې ګیان نکا زیړوک او ګمل ولسوالیو کې خیالي ښوونکي شته. په لرې ټولو پرتو ولسوالیو کې موږ تاییدوو چې حتما به وي لکه برمل وازفا وړممې تروې ګیان زیړوک و نکا ګومل په دې ولسوالۍ کې طبعا شته. د پکتیکا اوسیدونکي هم یو شمېر ولسوالیو کې د خیالي ښوونکو موجودیت تاییدوي او وایي چې سیمو کې ښوونځي او ښوونکي نشته او له کلونو راهیسې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. خیالي ښوونکي په ښوونځیو کې شته دي په لرو پرتو ولسوالیو کې تش په نامه معلمین دي او معاشات یې ځي شخصي جیبونو ته خو البته معلمان نشته. یو نور آباد سا ورته وایي پاکه هم شته بارډر کې لسادو خو تر اوسه پورې داسې معلمون غا نه لري چې دلته د میر مشکل په حال شي. د پکتیکا پوهنې ریاست هم د خیالي ښوونکو موجودیت نه ردوي خو وایي چې تر ډیره یې مخه نیول شوي او یوازې وړممې وزخوا او تروې ولسوالیو کې ښوونکي نه دي بایومټریک. د مزار شریف اوسیدونکي او د بلخ ولایت مدني فعالان وایي وروستیو میاشتو کې جنایي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. په ښار کې د ناقانونه وسلوالو ګرځېدل، وسلوال اغلابې، هدفي وژنې او تښتونې هغه څه دي چې د مزار شریف اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې سره د بلخ امنیه قمنداني وایي تېرو شپږو میاشتو کې د جنایي پیښو څه باندې 8 قضیې له پولیسو سره ثبت شوي دي. مزار شریف ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په تړاو اندېښنې. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې عام خلک او مدني فعالان وایي چې وروستیو څو میاشتو کې دغلته جنایي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. دوی وایي چې په سپینه ورځ د ښار په بېلابېلو برخو کې وسلوال غله له خلکو څخه د وسلې په زور پیسې او نور قیمتي اجناس اخلي. په سپینه ورځ باندې په چافکوڅو کې څه کم غله دي خو هغه خلکو باندې پنچه نیسي او د خلکو نه په زور باندې موبایل پیسې هر څه په زور ناخلی. خودم در داخل موتر اشتگی بودم که زنگ آمد تلفن ما کشیدم که هم 2 نفر آمد تلفن برد موترسکیل بود برد دیگه.
په ښار کې د ناقانونه وسلوالو ګرځېدل، وسلوال اغلاوې، هدفي وژنې او تښتونې هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. تغییرات گسترده را در نهادهای امنیتی بلخ بیارن و پس منظرهای دزدان مسلح که در پشت عقب این دزدان کی است، از کجا تمویل میشه، سلاح دستاشیشون از کجاست، باید مبارزه جدی صورت بگیره. په کوڅه او په هر ځای کې ګیر کې د دې ټلیفونونه، کمپیوټرونه او هر هغه شی چې په جوب او لاس کې لري هغه ورنه اخلي. په ورته وخت کې د بلخ پولیس هم د جنایي پیښو زیاتېدل تاییدوي. د امنیه قمندانۍ ویان شمشاد ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې له دوی سره څه باندې 800 قضیې ثبت شوي دي. بیش از 700 چند قضیه را ما در طی 6 ماه این اتفاق افتاده بود که ببخشید 800 چند قضیه ما از جمله 700 تقریبا 20 قضیه از این ما رسیدگی صورت گرفته بود، یک مقدارش مانده بود. تیره اونۍ د بلخ والي هم ویلي و چې په مزار شریف ښار کې د امنیتي وضعیت ډاډمن کېدو په موخه د پولیسو او امنیتي حوزو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. اوس هم بهرني خبرونه. د سوریې ادلیب کې د خراب امنیتي وضعیت له امله بې ځایه شوي کسان سخت ژوند تیروي. د الجزیرې خبري شبکې راپورونه وایي د ادلیب په لویدیځ کې ډېرې کورنۍ د هوایي بریدونو له امله بې ځایه شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کورنیو ماشومان د یخنۍ له امله هره ورځ مړه کیږي. د ادلیب لویدیځ کې بې ځایه شوې کورنۍ وایي دغه سیمه یخه ده او د اوسېدو وړ نه ده، خو هغوی ډېر اړ دي. خو امریکا او ترکیه له روسیې او بشار الاسد حکومت غواړي چې پر ادلیب خپلو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي. بل لور ته بیا د سوریې حکومت ادعا لري چې په دغو هوایي بریدونو کې وسلوال په نښه کوي او تر دې دمه یې ډېر پرمختګ کړی دی. پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 22,000 پورته شو. په تیره یوه ورځ کې کابو 93 ناروغان مړه دي چې د مړو شمیر یې 1900 تنو ته پورته کړی دی. چې چین کې روغتیایي چارواکي په دې اند دي چې د اخته کسانو په پرتله د مړو شمیر ډېر کم دی. د وروستیو راپورونو له مخې په مړو کې 1,200 کسان خپل روغتیایي چارواکي دي. چینایي رسنۍ وایي په کرونا د اخته کسانو نیمه برخه په بد روغتیایي وضعیت کې دي او حالت یې د اندېښنې وړ دی. اخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي 80% هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي د درملنې وړ دي او کورونو ته به ستانه شي. د بلوچستان په کویټه ښار کې پر یوه لاریون ځانمرګی برید شوی دی. چارواکي وایي برید کې 7 تنه وژل شوي او څه باندې 25 تنه ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ځانمرګی بریدګر پر موټرسایکل سپور و او لاریون ته نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کویټې پولیس وایي د هغوی ملګرو غوښتل چې د ځانمرګي مخه ونیسي خو ونه توانېدل چې برید مهار کړي. د کویټې روغتیایي چارواکي وایي ټپیان یې نږدې روغتونونو ته استولي او د ځینو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. تر اوسه کومې ځانګړې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د لیبیا پلازمینه طرابلس کې سلګونه کسانو د اوسني نظام 9مه کلیزه ونمانځله. د معمر القذافي له واکه لرې کېدو او وژل کېدو وروسته د نوي نظام 9 کلونه بشپړ شوي، خو کړکېچونه یې د کمیدو پر ځای ورځ تر بلې زیات شوي دي. معمر القذافي کابو 42 کلونه په واک کې و چې بیا د یوې کودتا په ترڅ کې ووژل شو. پلازمینه طرابلس کې د ملي یووالي حکومت دغه 9 کلونه داسې مهال منځل کیږي چې دغه هیواد حکومت او قومندان هفتر د جګړې په ډګر بدل شوی دی. خلیفه هفتر د تیر کال اپریل راهیسې حکومت ته سرخوږی جوړ کړی او په دې هڅه کې دی چې حکومت په خپله ولکه کې واخلي. د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو له لورې په رسمیت پیژندل شوی، خو خلیفه هفتر بیا د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له کلک ملاتړ برخمن دی. د نن ورځې خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.